سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ په یاستئ او د صحت جامې پر تن وي. ملګرو، که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست او زموږ چینل مې درسره نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هر نوی اپډیټ ویډیو ستاسو پورې په وخت ورسیږي. زه یم مراد درمان، تاسو ګورئ پکتیکا ټي وي چینل. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو، کله چې تاسو کله دا ویب سایټ راخلاص کړئ، دغه لینک به تاسو ته په ډسکریپشن کې پیدا سي. دلته تاسې کله د هر کوم څه راخلاص شوه، دلته تاسې خپل بیټ کوین ادرس ورکړئ، لاندې به 4 عدده کوډ ورکړئ. نو دا به تاسې دا رقم کوئ. کله چې تاسې دلته ځان رجسټر کړ، نو بیا به تاسې راسئ دلته تاسې د هر کوم څه راخلاص شي. لږ به ورته انتظار شو، تاسو به د هر کوم څه راخلاص شي. دلته ما ځان پکې لوګین کړی دا به دلته کله چې تاسې د هر کوم عادت کړئ، بیا تاسې دلته په دا ما څخه تاو کړئ، دلته تاسې کلیک وکړئ. کله دلته تاسې کلیک وکړئ، نو بیا به تاسې د هر کوم صفحه راخلاصه شي. لږ انتظار ورته کوو. دغه صفحه موږ ته راخلاصه شوه. ملګرو، دغه ده زما بي ټي سي دومره ته رسېدلې ده، تاسې خپله باندې ګورئ. دغه داسې روانه ده پسې. زما بي ټي سي دې چې ته رسېدلې ده 0.013 ده. دلته به تاسې دا 3 ټکو باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړ، نو بیا به تاسې ته د هر کوم صفحه راواړوي. دلته به تاسې په ریفرل باندې کلیک وکړئ. ریفرل باندې چې کله کلیک وکړ، نو بیا به تاسې ته دا رقم صفحه راخلاصه شي. ملګرو، روژه مبارکه مو هم ده. کله چې تاسې د هر کوم صفحه راخلاصه شي، نو تاسې دغه لاندې ګورئ، لاندې تاسې ریفرل کوډ ده. دغه ریفرل کوډ تاسې کله ملګرو سره شیر کړئ، نو تاسې ته د هغو ملګرو 5% ګټه درکوي. زما اوس 7 ملګري دي، 7 فرینډ دي. 7 ملګرو ته ما ولېږلی دی، هغو 7 کې ځان جوین کړی ده. د هغو 5% ګټه ماته راځي. کله چې تاسې دلته 0.02 پوره کړم، بیا تاسې ویډرا باندې کلیک وکړئ. کله چې ویډرا باندې کلیک وکړئ، دلته تاسې اماونټ ورته وټاکئ، یعنې څومره بي ټي سي تاسې لېږئ، خو باید هغه بي ټي سي چې ده پوه شئ. تاسو بیا دلته کلیک وکړئ، لاندې باندې کلیک وکړئ، نو بي ټي سي اندازه تاسې باید 0.002 وي. کله چې تاسې دغه ورته پوره کړل، دې نه به کمه نه وي. کله چې تاسې دغه ورته پوره کړل، نو بیا تاسې په ویډرا باندې کلیک وکړئ. انشاءالله د دې راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د دې ثبوت هم ښیم. تر راتلونکي ویډیو پورې مې خدای سپارم دا ویډیو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.